اړ په شکال ورځي دي پکې نشتا واوره نشتا ایر کنډیشن نشتا فریج نشتا اچار نشتا سموسے نشتا کیر نشتا پنیر نشتا کباب نشتا ایس نشتا تاسو د خپل ماخام رو جماعتی تکتلی دی ها جی دایس نشتا چا خیر غواړي او سوال کوي کنه دا غرو جماعت هم چې ماخام وګورې نو مونږ نه خي اچار او چټنیان او مولای پریکړی او بل څه بلا ورته وي دا ډیر سيزونه چې یو ځای کړي نه نه څه خاص لفظ ورته وي سلا دا ګن بلای ټول جوړ کړي او صاحب کاشوغه پکې پرتی یو دا هیڅ نشته هیڅ او رزم دي د اړ په شکال او جامع هم اغوستی دي د سرمنی پڼیم نشته پخپو د کجورو پاڼې خپو لاندې تړلي بیا د عربستان ګرمي او هغه شګي او پاغي کې خپیاب لا روان او د سرمنې جامع اغوستی اعلان وشو چې جهاد د پاره تیارې وکړي ستا په پاکستان کې 15 کال وشو چې اعلان شوی دی د کشمیر د غزا 15 کال وشو په 15 کال کې پاکستان یو نیمه انچه کشمیر وانه غوښتو دي هندونه یو نیمه انچه کشمیر دی هغه ورځ سړی رااله د انصار الله ډله دا کشمیر له چندک او غزا د پاره یاره د سیورت پرچ ما چې د خلی ته سکون ونیسم چې یو غاخي په د خله کې پرېږده زما څه کار دی چې زه به کشمیر له چندې ورکوم او غزا به دا د پاکستان فند چې کم دی دا د بېنظیرې د میړه د نوي چینل د پاره دی چې په ډیشن ټینه باندې شروع کړی او د اسلام آباد نه شایع کړي پاکستان فند به په دې لګي او زه به د کشمیر د غزا لپاره چندې ورکوم زمال روانېږه ماما خو بله دکانداري به دې نه دا د دکانداري ته کوي آسان چل دی که نه کشمیر د غزا نه دغه کوم نه ته هم یو ځوانې ورکړې څوک به 2 روپۍ ورکړي څوک به 15 د هغه دیاړي پکې وړي پام کوئ چې دوی لانه ورنه کوي پام کوئ ستا د ملک فند دی په حرامتوب او ډمتوب او کنجرتوب لګي او د ملک او د دین او د اسلام خبره دی پیښه شي هغې له دې بیا خیراتونه غواړي او چندې دي غواړي عزیزانو د رمضان میاشته هیڅ نشته اعلان وشو چې بدر ته د کافرو فوج راغلی دی او تیار شي نه راغلی چې په منډه دی بس یو ښځه راله او خدمت اقدس کې درخواست کوي د جناب محمد رسول الله و یا رسول الله بأبي انت و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي په عربو کې چا سره د مینې د دین او چت لفظ بل نشتا چې بأبي انت و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان او دغه لفظ پیغمبر په خپل هم یو صحابي ته ویلی ابو سعد یو صحابي په جنگ کې جنگېدو او داسې جنگېدو چې سینه به په مرګ وراچوله یو خو جنگ داسې که نه چې ځان بچ کوي او بل وایي یو جنگ داسې چې په مرګ سینه وراچوي نو سینه به په مرګ وراچوله پیغمبر په جنگ کې ورمنډه کړه او په دې ملا یې وټپولو ورته وی ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد اونا د پیغمبر مور او پلار دې تا نه قربان شي دا سړی ابو سعد هم د خدای یو بنده و چې سردار کونین چاته وایي چې زما مور او پلار دې تا نه عزیزانو د روژې میاشته ښځه راله پیغمبر ته وایي بأبي انت و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي ما خاوند مړ دی خاوند مې نشته چې نن تا سره
د بدر میدان کې جهاد تلاړ شي. خدا 2 زامن مې دي، د یو 11 کاله عمر دی او د یو 14 کاله عمر دی. ښځه ده یا رسول الله زه د بدر جنگ د پاره د خپل خاوند په ځای دا 2 زامن پیش کوم، دا به تا سره ځي. اما شومان ورته وایي چې یا رسول الله مونږ بلېږي. وی به داس چالو کوي چې تاسو کې 2 کسو کې یو کس پاتې شي د مور خدمت کوي او یو د لاړ شي، مشر د لاړ شي او کشر د مور خدمت کوي. نو مشر ورته وایي کشر چې یا رسول الله زه د دې مشر نه ډېر تکړه یم، دی دې پاتې شي او زه به لاړ شم. وی نه مشر به ځي او وی نه چې زه دنه تکړه یم، دی دې پاتې شي، دی نشي کولی جنګ او زه به لاړ شم. وی ښه ده نو تاسو داسې چلو کوئ چې تاسو دواړه په کشتی ورشئ، زه ګورم چې تاسو کې کم یو تکړه دی به واستوم او چې کم کمزوری دی به د مور خدمت کوي. دواړه په کشتی ورغلي دي، په کشتی ورغلي دي، غیږ په غیږ شوي دي. نو دا کشر دی مشر ته په اشاره کې وایي چې غوږ را نږدې کا، غوږ را نږدې. نو چې غوږ یې ور نږدې که نو په غوږ کې ورته وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نشم، ته مشر یې او زه کشر یم، خو ته په خپله ځان را وغورځوه چې پیغمبر مام تا سره واستوي. که ته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه رستو به زما زندګي تباه وي. نو د مشر په خپله ځان را وغورځولو او دا کشر پې د پاسه کېناستو او حضور علیه السلام ته وایي چې ودرېږه زه د ده نه ډېر تکړه یم. په ملا یې دواړه پیغمبر خو پې پوه شو، په ملا یې دواړه وټپول. زه الله دې ستاسو نګهبان شي. وړې وړې تورې په لاسونو کې دي او میدان کې روان دي. اوس د جنگ سامان څومره دی، د جنگ سامان د دې خپل بې غیرته ملک ته ګوره، دی بې غیرتو ته دا د امبرسرو میخو بړواګان چې دي دغو ته ګوره، دا د منډۍ غویان چې دي دغو ته ګوره، غویانو غوندې په منډۍ کې خرڅېږي. سامان د جنگ څومره دی، یو طرف ته د کافرو طاقت ګوره، ابو جهل سپهسالار دی د جنگ، زرګونه فوج دی، اسونه دي، توري دي، تیر کمانونه دي، غشي دي، او دې طرف نه څه دي 313 کسان دي، 313 او په 313 کسانو 8 توره دي، 8 توره یعنی فی کس یو تورم نشتا، کل 8 توری دي او 2 اسونه دي، خوراک ایس نشتا، چا په جیب کې کجوري ځان سره وړي. بدر کم از کم 100-150 کیلومیټر د مدینه منورې نه لري دی. ما هغه مقام هم لیدلی دی چې کوم ځای کې جنگ شوی دی، هغه مقام مې لیدلی دی چې کوم ځای کې پیغمبر ولاړ او بیا دعا وکړه، هغه کوه هم ما لیدلی دی چې کوم کوهي کې د ابوجهل لاش بیا واچول، د مصعب ابن عمیر قبر بیا چې کوم ځای کې دی هغه ځای ته زم لاړم، دیوال ته تاو دی او د هغې په خوا کې پیغمبر ولاړ او بیا دعا کړې. عزیزانو که خدای اوس خو لار د مدینې بدله شوه، پخوا دا زړه لار وه، که هغه ځای وګورئ تاسو، هغه شګې، هغه کاڼي، هغه غرونه، هغه دشت، 100 میله کې یو ګز د سوري ځای نشته، 100 میله هر په شکال ګرمي سرمنې جامې خپو لاندې د کجوري پاڼې تړلې ځای کېړی او د بدر میدان ته ورسېده او جنگ شروع شو. پیغمبر په خپله توره په لاس کې نیولې ده او پکې ولاړ، جنگ شروع دی لګیا. کم صحابي چې ستړی کېږي هغه توره تې بل اخلي او هغه شروع کېږي، بل چې ستړی کېږي توره تې بل اخلي. 8 تورې دي او 313 کسان
پیغمبر چې وکړه چې دا مسلمانانو حالت خو ډېر کمزوری دی نو خپیاب لخپې او سر تور چې اے پروردګاره کته غواړي چې د ځمکې په سر ستا نامې اخیستو والا څوک پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول قربان کا ټول شهیدان او کته غواړي چې ستا نامې اخیستو والا د ځمکې د پاسه څوک پاتې شي نو یا الله د دې مظلومانو امداد وکړه او چې دا الفاظ یې ووي 15,000 ملائکې د اسمان نه راځي قرآن کې راځي که ب5,000 من الملائکة منزلین 15,000 ملائکې علماء لیکي چې ملائکې په آسونو سورې وي سپین او زیړ پټکي والی د کافر نه به سر پرېوتو ملائکه به د چا په لاس نه راتله په دې جنگ کې عزیزانو ابو جهل د اس د پاسه سور کمان کوي لګیا دی د دوه ماشومانو رامنډې کړې او د عمرو ابن عوف په خوا کې ودرېده چې دې مجلس کې هغه ابو جهل څوک اڅوک وی ولې وی ګورو یې لږ چپ د ټول جنگ کمان کوي جنگي جرنیل دی دا غنو مالي ماشومان لکان یې اس کو نږدې شي کبیا بشي ویلا چې له ګورو ویلا غ په سپیناس چې سور دی ماشومانو چې معاذ او معاوذ ورته وکړه وی ښا ازمون محبوب دنه دومره تنگ دی دنه اوس تماشا وکړه ویل مزي ویل تماشا وکړه ورمنډې کړ هغه نګیر چاپیر فوج ولاړو د فوج په خپو کې ورننوته او ابو جهل ته مخامخ ودرېده ورته وی او لعینا او د محمد رسول الله دشمنا تا نه زمونږ محبوب دومره تنګ دی هغه ورته داسې وکتل ویل څوک یې ویل مونږ د الله بندگان او د محمد رسول الله غلامان ویل څوک مشر کشر نه لرئ ارا مخکې کوي ویل الله مشر دی او محمد رسول الله کشر دی بل څوک ویل گزار کوي دا ماشومان ورته وایي چې ابو جهل ته گزار کوه مونږ یو دویو ته یوازې بیا به وایي چې دوو کسو والم ته کوه خلق اکبک خلقنا حواس بالکل والوته چې دا لا څنګه چل ویل کوي گزار ویل ته گزار کوه ابو جهل چې لاس سره اوچت کو نو د یو ماشوم ورته وی جو لعینا لاس موچت ولاندې نه د داس پیټه وشلې دا د سر راټیټ سره د عقله خدای چې سړی کمک درې ځای کې دروغ ویل رواج درې ځای یو ښځې ته دروغ ویل ښځې ته او بیا اوسنو ښځو ته خو بیا په 4 مذهب هم وایي یعنې بیړي م غرقي ښځې ته دروغ ویل دا معنا چې د ښځې مطالبات د چا پلار نشي پوره کولی ښه ده نن به کم سبا به کم بل سبا به کم په دروغه ورته وایي وخت ورسره تېری دا روان یو د دوو کسانو د جوړې په ټیم کې دروغ ویل جایز یو کس لور شي او هغه وایي چې کوم هغه د هغه خبره دی بل ته یو څه بیا جوړه چرته نه منځ کې به لږ دروغ وایي د هغه یو سخته خبره چې کړې به نرمه کې ترخه یې کړي خوږه به یې کې دروغ پکې وایي د دوو جوړو په ټیم کې دروغ ویل روا دي یو د جنگ په وخت کې کافر سره دروغ ویل جایز ویل لاندې نه دې دا سپېټه پرانیستې شوې ده د سر راټیټ کو چې راټیټې کو چې پېټه یې ګوري رستو نه د یو هلک لاس ورته جوړ
او په دې سټي ورته توره کېښو الله اکبر داس نه کوز راوغورځو چې راویې غورځولو عبدالرحمن ابن عوف چې وکته چې دا دې هلکانو څوک په منډه راغلو او په دې سینه ورته کېناستو ابوجهل او توره یې راوړي ویل څنګه چل کې هسې ویم وایي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي زما په دې خبره پوهېږئ تسبیح دي او صاحب جومات کې چیله شو چیلی شو چیلی شو ګډه شوه فلانې شو دا خو اسان کار دی هر څه ماښام هم دله درې منه روژه ماتې راشي او پېشمني کې هم راشي او دا سربیه او غوړې زیړې ووهي خبره دې کې ده خبره دا ده بنیادي په سینه ورته کېناستو د روژې میاشته اور په شکال ورځي ورته الوا توره یې راوویسته ورته یې لیده نور میس ارمان نشتا خدا سر می لږ وړوکی دی او خلق به زما سر کتو ته راځي نو لاندې دا مری ورسره کا ښکته نه یې غوڅ که چې زما سر لږ غټ کا عبدالرحمن ابن عوف پې توره کېښو سر یې د تنې نسې جدا قیامت برپا شو په میدان کې چې ابوجهل مردار شو عکرمه نامه یې وه د ابوجهل زویو هغه چې وکته چې زما پلار سره دا واقعه وشوه رامنډې کړې او په دې هلک یې یو رستو نه ګزار وکړو په دې ولي د تورې دا ولې یې بیل شو دې ترخ کې لږه غوندې سرمن ونښته هلک اوس همداسې منډې ترړې وی او توره یې ښي لاس کې نیولې ده دا ورته پته نشته چې ما نه لاس غوستی دا ورته پته نشته چې ما نه لاس غوستی وبکړی شئ په ایمان وایي لاس در نه غوسي او ته د پیغمبر په عشق کې دومره مست دي چې تا ته د لاس هم پته نه وي ځان ته به سره وګورو ماما زه به م وګورم او تاسو زه ملا یم او تاسو عوام دي زه به ځان ته م وګورم چې زه به داسې وکړی شم زما هغه اوه پیړۍ چې د قبر نه راپاسي والله کې زما دا پلار هم بیړه تباه راپسې تاسو غر کې لاس دې غوستی او د لاس پته ورته نشته عزیزانو دا هغه استغراق فی الرسول استغراق فی الله استغراق فی الرسول او استغراق فی الشیخ استغراق دې ته وایي چې په یو شي کې داسې محوه شي چې د دې ځان هم درته پته وي مفتی احمد حسن صاحب خپت یې غوسېده په لاهور کې دا د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه خلیفه و ډاکټرانو وې ستا دا خپه ټوله چې دا کینسر شوې ده دا د دې بیخ کې غوسه و هغه یې غوسې کړې چې نشې ستنې راوړه ویل داسې دي ویل دا د نشې ستن دی ویل نه ستن به راته نه وهه یو خپه به غوسه وایي دا څنګه کېږي ویل نه به وایي مړ به شي ثابت خپه په دې غمانه کې غوسه وه او نشه مه ورکوه ویل تماشه خو کوئ تاسو خپل غسول شروع کړئ ډاکټرانو ویل لیکلي راکړه که دې نه ته مړ شوې نو موږ دې ذمهوار نه یو لیکلي ورکړه چې ورکړه چې که دې نه زه مړ شم تاسو مې ذمهوار نه یو هغې خپه غوسوله خپه یې غوسه کړه پټی مټی پې ولګوله او دی مسکی مسکی کېدو کټ ته یې راوړو سبا وله سهار وختي ټول ډاکټران راغلي چې خو به مړي چې کټې کټ کې ناست مسکی مسکی کېدو مولانا صاحب خدای ته وګوره اوس هم پوه که دا څه چل دې نشې دا دومره غټه خپه پرې کېده ویل پرېږدئ مې نه حل ویمه ویله ووایه ویل زما معشوقې یو حدیث ویلی دی چا ویلی دی زما معشوقې یو خبره کړې ده چې زما د امتي په خپه کې ازغی لاړ شي خدای به اجر ورکوي